تر ټولو غټه مسله دا ده چې زمونږ په لکونو ورونه ورک دي، زمونږ ورونه شهیدان کېږي، زمونږ ورونه پورته کېږي، موږ وژل کېږو، موږ قتل کېږو. یو دا مسله ده. بل پښتانه هغه انساني حقونه چې په دغه وطن کې نورو خلکو ته ورکړل سوي دوی ته نه دي ورکړل سوي. دلته میندې دومره کړېدلې دي چې هره ورځ ګوري چې تاسو د وزیرستان طرف ته لاړ شئ، تاسو نورې سیمو ته لاړ شئ. هلته داسې ورځ نه وي چې موږ په 10 نفره 15 لپاره موږ شهیدان نه ورکوو. هیلې مو دا دي له دې جرګې نه چې په موږ چې څه تېر سوي، زموږ په میندو چې څه تېر سوي، هغه په راروان نسل باید تېر نه سي. راروان نسل ته کم څه چې ما یاد کړله، نو موږ ته د دا ټول جواب دا کمې بدبختۍ چې دي، دا کمې غوښتنې زموږ هیلې دا دي، زموږ غوښتنې دا دي، کم څه چې په موږ تېر سوي په راروان نسلونو دې نه تېرېږي.